سلام به تمام شما عزیزان. خدا کنه جور صحتمند سرحال باشین. ټول ته سلامونه. امید ساتم چې ښه به وئ، روغ او جوړ به وئ. نو څنګه چې ګورئ خبر شوئ که نه چې زه افغانستان ته راغلی یم او بیا نو خپلوان خو ماشاءالله سم زیات دي او لکه مطلب څوک هم ما دومره زیات خبر کړي نه دي که نه چې زه افغانستان ته راغلی یم او یوازینۍ مېلمستیا چې چا کره زه راغلم او انویټ یې راکوراله زما د مکتب یا هم د سکول ملګرې چې تقریبا داسې څلورم کلاس نه به مونږ مطلب یو ځای وو، بیا 12م پکې خلاص شو، بیا پاتې شو. نو تر اوسه پورې مطلب زمونږ هغه سلام کلام شته. بیا دوی خود خپل مستقبل جوړ کړی دی، واده وشو، یو لور هم ده. نو مونږ خو هغه شانتې ګرځو واده ماده نشته، واده سر خوړلی. ایلیا جان خالص بیا پیش یک دفعه، بیا که عکس بگیریم. بیا اله جان خالص. اوف خدایا مور خو دومره بد اخلاقه نه وه که نه، مطلب دومره یو ښه جنۍ، دومره یو خوږه جنۍ، خو نه کوم چې دا نمونه لورې چاته شوې ده. پلار یم ښه دی، مطلب ښه انسان دی، خلک دی، دی ټیکه ماته شوې ښه. اما یې چې دا مطلب هغه لږ شانتې شیشکه ده چې دلته مې ونه وښي. نو هغه هم ښه جلۍ ده. دوستانو وګورئ چې څومره ډېر تکلیف یې باستی. نو زمونږ په ژبه ورته چای وایي او د پښتونخوا خلک ورته کاوه وایي. نو راشي چې خپل نن د افغانستان هغه رسم رواج هغه تاسو ته وښیم که نه، چې په افغانستان کې مطلب څوک چېرته ځي که نه چې هر کوم خوراک ورته کېدي هغه خوښوي چې مطلب چې یا هم کاوه ورته کېنهدي که نه، وایي خدای دې نه کړي تا ما ته هېڅ هم نه دي کړي، هېڅ مې هم نه دي خوړلي که نه. دا وګوره دا د افغانستان چای یا کاوه. نو وګورئ څور چې مطلب زمونږ ملګري څنګه چای پخ کړي. دا چای تا پخ کړي سر مه خوځوه. ښه نمونه ګورئ که نه، دا ایلیا ده که نه، مطلب ما اوسه پورې نه وه لیدلې. نو زه خو پښتونخوا کې وم، لکه مطلب زما زړه ډېر زیات غوښتله که نه، لکه مطلب جنابه چې ده داسې وه لکه زما خپل خور چې وي که نه، زمونږ راز، زمونږ نیاز، زمونږ هر یو څیز مطلب حتی تر دې پورې چې به مونږ یو شانتې کپړې جوړول، یو پیزار، هر یو څیز به یو شانتې وه که نه. کله چې مونږ سکول ته تلو مطلب ټول به دا سوچ کولو که نه چې ما او دی لکه خویندې یو، دومره سیړه که ما سره فرق نه کوي، څنګه چې زه داسې نری یم دا هم دغه شانتې ده. نو ټول به دا سوچ کوله چې مطلب تاسو دواړه خویندې که نه. نو ډېر ښایسته ښکلې دوران وه. نو کله چې ما د لور لیدله دومره مې زړه کېدل چې دا مطلب غېږ کې واخلم او ما ته به راځي، څومره مینه به ما سره کوي. په موبایل به ما سره ډېر خبرې کولې که نه، خو اوس پته نشته څه حساب دی، ما له نه راځي، پته نشته چې یېرېږي رانه او که څه حساب دی. دومره بلا خو هم نه یم که نه، اوس زه ورته وایم چې راشه بلا نه یم خاله یم، خو بیا هم ما له نه راځي. ته ورشه لیکواله فیصل راشه که نه. ایلیا جان راشه ما ته بیا پیش ما بیا. چی؟ خراب شده؟ خوب شد که خراب شد. الهی جور نشم میگم. تو بگی برش الهی جور نشم میگم. خوب شد که خراب شد. جورش کنم زبا او جور نمیشه. نمیشه. اقلان جور نمیشه جور. میشه. ما پیشت بیایم ایلیا. بیایم پیشت. دوستانو تاسو به هم وایئ که نه چې غزال ماشومه چیړي. والله زما ماشومان ډېر زیات خوښ دي، خو څه وکړم ما ته نه راځي او ما سره خبرې هم نه کوي. او صدیقې ته څنګه یې؟ پښتو دې یاده کړې که نه؟ بلکل. ته به کله یادې؟ نه پوهېږې؟ بس چې نه پوهېږم دی ویلې بس پښتو یې زده کوي. زه خو یم که نه چې رشته به درته وګورو که نه چې هغوی پښتو لکه مطلب پښتانه یي. څنګه ده خوښه ده؟ نه کوې پښتانو سره واده؟ ولې وجه؟ نه پوهېږم دا صرف نه پوهېږم. خب دوستای عزیز، هموطنای عزیز، میفهمین صدیقه جان که از مجرد است مثل من. حالا که چرا روسی نمیکنی دختر؟ زندگی تو جور کن. نه تا کی مجرد میشینی مثل من؟ میگه نه نمیگم بعد است، اگه نه میفهمی همیشه برام میگه غزال چه خارسی کنم مارسی من همیشه اما تو راست یگان دفعه نه میفهمین چی میکنن.
میگم گفتن که وقتی دلش آرزوی شما میگه دیگه در کاسر میزنه کاسر در دیگ میزنه. تو کدام دفعه شده؟ نشده؟ خیلی تو شوی نمیخوای قرار بشی. صدیقه جان از دوست من ننوش میشه که واقعا بسیار دختر خوب از گل دختر از آقا الجنایی رو میشناختم. خب زمان ملگری چی ده مطلب خپل خاله زوی سره واده وشو کنه، مطلب په مینه واده وکړو کنه، او دای هم خاله لورم کېږي، مطلب بایندروري هم کېږي او واقعا ډېره ښه جنۍ ده، خوږه جنۍ ده. اوس نه پوهېږم ما ته وایي چې په دې څیزونو دا ونیسه، دومره څیزونه زحمت یې بستلی که نه، هر څه تیار کړي راته. ما ته وایي چې په دې څیزونو به ځان مطلب نه مړی که نه، ډېر به نه خوري. نه پوهېږم چې ما له څه تیار کړي دي. ما خو نور به غرمې لپاره څه تیار کړي دا خو مطلب اوس هم غرمه ده خو روټۍ کې به یې څه تیار کړي. ما ورته ویلې ما له دومره تکلیف مه کوئ، زه خو په دې څیزونو مړېږم. او ما ته وایي چې نه دا به ته ډېر نه خوري، په همدې وجه زه خبرې ډېر کوم چې په دې ځان مطلب موړ نکنم که نه، مړه نکنم که موړ نکنم، سیر نکنم خدا. از او خاطر من میخوایم که این رو قدر زیاد نخورم، ببینیم که چی تیار کردن چی نکردن. گرچه من گفتم تکلیف زیاد نکنین، زحمت نکشین. میگم بازم دیگه نمیفهم. میگن نان پیاز پشانی باز نی. یک مطل است ددری امی که مثلا پشانیتان به من باز است، واقعا به من همه چیز است. او دیگه ضرور نیست که اگان جای بری تیار بود تیار که اگان تا از باز کنم میکنم حالا فلانی جای رفتیم ای تیار نکرد تو را تیار نکرده بود. خب من میگم ټولو ته وایم چیر ته ځئ مطلب خوراک لپاره مزه ښه، خوراک خو ډېره ضروري ده. خو تاسو خوراک لپاره مزه ښه، زه خو خیر چې خوراک ته ځم څه مسله نشته، خو تاسو ته ویم که نه چې خوراک لپاره چېرته مزه ښه، بس صرف چې دا تندی تاسو ته خلاص کړي که نه ښه اخلاق وکړي دا هر څه ده. نو فیصل ته څنګه داسې چوپ چوپ یې ما ته غلی غلی ګورې؟ داسې ناست یم همداسې ناست یې؟ ښه. او تا خو پکې خوراک وکړو که نه؟ جیبونه خو به یې ډک کړي نه یې؟ نه. ښه صحیح ده. ځه ښه دوستانو تاسو موږ سره تر اخري ولاکه پورې پاتې شئ. زه به چای وڅښم که نه، ما ته ډېر مزاحمت مه کوئ. ګوره ښه دا فري څیزونه د مېلمستیا ډېر خوند کوي چې ډېر یې سړی خوري. نو تاسو ته اوسه پورې ښه وخت غواړم، نو بیا هم تر اخري شي به پورې موږ سره پاتې شي او چېرته مو د چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او خپل نظر خامخا ما سره شریک کړئ. فضا چې کوي او دا ښکلي بوټي ونې واو څومره ښکلي لکه پسرلی دی که نه، او دا بوټي ونې څومره ښکلي شنه شوي دي. دا هم د کابل جان ښکلي هوا ماحول وګورئ که نه چې د خدای په قدرت سیو ښکلا دی پکې، سیو ښایست دی پکې که نه دوستانو، چې څومره م تعریف وکړم بیا هم کمه دی. هلته خلک دي خو زه خیر راځي دی بل سایډ ته ځو. صبر فیصل لالا چې دې سایډ ته لاړ شم. نو دا وګورئ هر څه شنه شنه ښکاري، واقعا چې کابل دی که نه، هېڅ ځای کابل ته نه رسي که نه. صبر چې هلته بابا څه کوي ګورئ، بابا هلته وګورئ بابا پته نشته بام په سر ختلی وی ته چې په بام باندې ولاړه وي تا چاته کتل او نورې نه راځي. هلته ده ښه ونې ته خیږي لکه مطلب ډېر شوخه ده ورانه ده ښه. زه هم داسې ومه ښه لکه ماشومه چې ومه دا کارونه مالې نه دي پاتې ښه ګورئ. خو زه خیر بس دا د ماشومتوب دورې دي حالت دی او دغه شانتې وی وګورئ. واو کابل کې هوا ډېر ښایسته او زبردسته ده، پسرلی ده او ښکلې خوشبویانې راځي د ونو نه، د ونې چې ګل شوي دي. نو وی پس راغی خوشحاله نه یم، ونې ګل کېږي د یار کور پناه کوي نه، که څنګه فیصله همداسې ده که نه. دا وګورئ زما خو زړه نه کېږي چې زه کامره بلکل ویډیو بنده کړم، راشي دا شنه بوټي تاسو ته وښیم چې اوس موبایل لاندې رانه ګزار نیسي بیا به څه کومه. کتونکو یو څه ته مې خیال شو که نه راشي چې تاسو ته زه وښیم غر په سر واورې پرتې دي که نه، مطلب کابل دی نو او څه جالبه ښکاري په دومره ګرمۍ کې. هوا هم ګرمه ده، پاکستان که خو سم جهنم جوړ شوی دی پښتونخوا، او کابل کې بیا هم هوا ښایسته ده ښکلې ده، خو غر کې به ښکاري. راشئ وګورئ ګوره د غر په سر اوسه پورې واورې دي واورې. دا وګورئ چک کوي د کابل جان برده لیلی مارا گل نایاب کم یاب مارا.
واو نو ګوري دا واوري د خان د کابل جان د ژمي واوري اوسه پورې په غرونو کې پراته دي وګورئ ځکه خو وایي که نه کابل په دې دنیا جنت یادېږي واقعا چې جنت دی کابل هغلته یو ترور روانه وه پورکې هم په سر و ښه دوستانو تر اخري ولاکه پورې موږ سره پاتې شم چې تر څو ډوډۍ تیارېږي راشي یو وړوکی شان د داسې ویډیو هم تاسو ته وښیم د کابل فضا او ماحول او که نه کابل راشي دې سیټ ته دا ګلان وګوره دا او نوې ګل شوي دي الله دې ورحمېږي په موږ باندې بیا روان یو پښتونخوا ته او داسې نه خو مې زړه نه صبرېږي زه خو یم چې ټول عمر همدلته پاتې شم خو بس څوک مجبوري ده که نه مجبوري ډېره زیاته سخته وي ښه ګرانو کتونکو نو دا د ډوډۍ تیاره شوه او واقعا صدیقه جانه ډېره زیات تکلیف یې بستلی زیار زحمت نو ما خو ویلي چې خیر ما ته هېڅ هم مه تیاروئ ښه ګران دوستانو نو تاسو خو مخکې ولاک ولیدله خبرې اترې هر یو څیز مو لیدله نو دا د ډوډۍ هم تیاره شوله مننه کوم خپل ګران ملګري نه او د هغه درور چې کوم ده نو هغې نه هم نړۍ مننه کوم چې دومره زحمت زیات تکلیف یې بستلې ده نو ستاسو ځای پکې خالي هغه یو متل ده که نه وایي چې څه تیار وي هغه د یار وي بس څه چې تیار کړي دي واقعا چې هر څه زبردست ښکلي دي نو زه ګورم چې څنګه خوند کوي او که نه کوي خوندور پخ کړي او که نه نو رنګ نه خو زبردست ښایسته ښکاري نو چمچه ما نه لرې ده او څوک نشته چې ما له چمچه راکړي شته دي خواخوا ته ناستې دي ټولې لیا جان قاشق بتبرم برنج بخورم یا قاشق بده جان خالش بیار برم قاشق حالا جان خالش آفرین نازنین خالش بشینی جکتم بیا که برنج بخوریم بیا لیا خو پیژنې که نه چې ډېره ورانه هم ده او جړانده کې هم ده او ډېر زیاتې وجړل او بیماره ده الله دې ورته روغ صحت ورکړي نو زه چک کوم چې خوند یې څنګه ده ښه رنګ نه خو یې سم ښکلې ښکاري څومره ډېر مالګه دې پکې اچولې ګپ لګوم دوستانو ډېر ښایسته او خوندور لاسونو کې برکت چې او ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ تشکر بسیار زیات شیشک بدرنګ نو ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې ولاګ چې ما تاسو ته وړاندې کړله تر بیا بل ولاګ پورې چې هر چېرته استې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ ډوډۍ خورو نور مزاحمت مه کوئ ښه وختونه ښې شېبې الله حافظ